زموږ د اولادونو په منځ کې. زما مقصد دا دی چې روحي فشار په اولاد باندې راوستل. په دې اړه باندې چا فکر کړی. ما مخکې انګریزي ژبه یاده کړه. دا ټولو ته معلومه ده چې انګریزي ژبه نه ده، علم ژبه ده، د تجارت ژبه ده. انګریزي کتابونه هر پوهنتون ته چې تاسو ورشئ، په هره برخه کې، که دا استرونومي ده، که دا فیزیولوژي ده، که دا طبابت ده، که دا حتی په ادبیاتو کې نن ورځ دا ژبه دومره پرمختللې ده چې ډېر خلک څه چې ملکونه یې دې ته راکړي له خپل اقتصادي قدرت سره چې د دوی ژبه زده کړي. نو دا پوښتنې دي چې باید هر څوک له خپل ځان وکړي. طبیعي خبره ده موږ چې نن ورځ راټول شوي یو نه د دې لپاره چې تنها انتقام وي، که زموږ نامتو شاعران، ادیبان، عالمان نه وای دغه سیمینار به هم طبیعي خبره ده چې دوی د موږ مشغل دي. موږ له دوی نه ملي ذهنیت ساتي، موږ له دوی نه د خپل ملي هویت لارې سپړو چې په آینده کې څه وکړو څه وکړو. خو ملي ارزښتونه هم تعریف غواړي. لاندې ټکی لیکل شوی و خو تېر شو مخکیني هغه کې مقصد د ملي ارزښتونه معیار دی چې په هر ټولنه کې بېلابېل دي. هالنډي تاسو به د فوټبال مسابقه لیدلې وي چې خلاصه شوه، هالنډ دوهم شو. ډېر ماشومان وو چې نارنجي رنګه جامې به اغوستې وې، نارنجي رنګه خولۍ به یې په سر کړې وې. دوی به چیغې وهلې چې موږ هالنډیان یو. اما هالنډیانو به دې ته ویل چې نه، ته پردی یې. کور ته به چې راغلو مور به یې ورته ویل چې ته د افغانستان ستا د ملک بنسټ ایښودونکی احمدشاه بابا دی، ستا د ملک پیشوا میرویس نیکه دی، ستا د ادب او د پښتونولي د فلسفې بنسټ ایښودونکی خوشحال بابا دی، ستا روحاني شاعر او روحاني ادیب رحمان بابا دی. دا خپله یو دوالېزم دی، یعنې د دوو کلتورونو، دوو ارزښتونو په منځ کې پاتې کېدل. موږ او تاسو څه چې په افغانستان کې زده کړي ده یو شی، اما ماشومان له دغو پروبلمونو سره مخامخ دي. په پردۍ ټولنه کې ژوند طبیعي خبره ده. هر څوک غواړي چې ښه ژوند وکړي، هر څوک غواړي تحصیل وکړي، هر څوک غواړي چې ځان پوه شي، هر څوک غواړي چې هوسا ژوند وکړي. نو د دې لپاره چې هوسا ژوند وکړم زه به ځان وښیم. څه وکړم؟ ټوله شپه او ورځ په پښتو تېره کړم. په دې مطمئن اوسم چې په دغو ټولنو کې که دا ډنمارک دی، که دا بلجیم دی، که دا سویډن دی، که دا نروې دی، که دا هر سیمه چې یاده کړي ساده نه ده چې موږ ووایو چې پښتو مو زده کړه نو خلاص شو. نه، په دې ملک کې هره ورځ ته ازمویل کېږي، تر مرګه به ازمویل کېږي. هره ورځ به د پرابلمو سره مخامخ، هره ورځ به درته ویل کېږي چې ته څوک یې، زه څوک یم. نو دا هغه سوال دی چې هر شخص باید له ځانه وکړي. طبیعي خبره ده انتګراسیون یا انتګریشن داسې خلک یادوي. دلته هم درې څلور وزیران تېر شول په هالنډ کې، په ډېرو نورو ملکو کې دا خبره روانه ده. په هر ځای کې د انتګراسیون خبره کېږي. تعریف د انتګراسیون څه راته دی؟ ولې نن ورځ مثلا افغانان دومره د غربي ټولنې د تاثیر لاندې ځي چې دوی خپل افغانیت له لاسه ورکوي؟ ډېر ښه مثالونه یې دلته مراکویان هم شته، ترکان هم شته، د ډېرو نورو ملکونو خلک شته، هندوان شته، پاکستانیان حتی بعضې خپل هغه ارزښتونه یې ساتلي دي. نو افغانان علت یې څه شی دی؟ په ځان باندې فکر مه کوئ، یا داسې وګورئ، شاوخوا وګورئ څه خبرې دي. ځکه ځان وښیم طبیعي خبره ده. دا اوس ما افغاني جامې په ځان وښیم، ما هم زه افغاني ذهنیت لرم، ما ته ډېره سخته ده زه ترې لرې شم.
امکان لري بل ته ډېر وسوي دا هغه سوالونه دي چې هر څوک یې باید ځان وکړي نو زما نه دا پوښتنه کېږي چې تا انټیګریشن کړی که نه دی کړی طبیعي خبره ده په ژبه کې ښکنځل شته په ژبه کې ستایل شته ډېرو دوستانو ته معلومه وي چې په بهرنیو ملکونو کې تحصیل کړی دی لومړی ژبه له ښکنځلو زده کوي نو زه هم دا توصیه کوم ښکنځل اول زده کړئ دا دی نو تاسو ته وایم چې تاسو ډېر ښه انټیګریشن کړئ اسیمیلاسیون یا اسیمیلیشن اصلا په کیمیا کې لکه اوبه مالګه چې زده ګډه کړي مالګینه کې اوبه رنګ سپین وي مګر مالګینه ده ځکه چې پرې ګډ شو دی غواړي چې موږ داسې شو زما مقصد د دوی نه ټول که موږ په ډنمارک کې که موږ په هالند کې دی غواړي چې موږ وځپي زموږ ذهنیت وځپي زموږ هویت وځپي په دغه هیڅ شرم نشته چې زه افغان پاتې شم صحیح ده مشکل ویره ډېر به مشکل زما اولاد ته مشکل زه باید ځان وساتم په دغه کې زما ښایست دی په دغه کې زما بری دی انټیګراسیون او اسیمیلیشن دا دواړه یو په ذهن کې وساتئ زه بېرته په دې خبره کوم ذهني انارشیزم د یوې دقیقې لپاره له خپل ځان سره مکس وکړئ او فکر وکړئ چې څومره زموږ له منځه څوک نن ورځ په یوه سیاسي کړۍ کې باندې پروت دی بل په بله سیاسي کړۍ کې باندې پروت دی حتی ګاونډی وي یا افغان وي خو د بل ګروپ نه وي یا د بل ژبنیزې کټګوري نه وي د یو بل کور ته نه ځي د یو بل نه ځان ساتي هڅه کوي چې ځان ورسره مخامخ نه کړي علت څه شی دی آیا دا ذهني انارشیزم دی چې موږ انتخاب نشو کړی اصلا انارشیزم ګډوډي ته وایي ذهني ګډوډي دغه ده چې موږ مشخص لار باندې روان یوې خوا ته یې کش کړو بله خوا ته یې کش کړو پایله ده ما هغه ده نیم زرما ټوله زما یو هېڅ شی زما بیرته ما کلتوري ارزښتونه ژبه دین نور دیني او ټولنیز ارزښتونه ما په ژبه باندې خبرې وکړې چې څو پښتو وساتو دواړه وساتو درېیمه زده څومره فشار وزن موږ تاسو ټول عمر مبارزه بې له دې دین زه خپله یو جومات ته لاړم چپ کې شاق یې ښکلې موافقت لرې کوله د بیخلول نه پوهېدم چې په موضوع کې خبرې ورسره څه وکړم طبیعي خبره زه یې بل مذهب سره نه شوم یو بل مذهب کې یې داسې ده چې پښه د کسه ونه نکلېږي شیطان منځ کې کېږي ځان سره چې به فکر نه کوي په افغانستان کې به څومره شیطان دا هغه پوښتنې دي دا ذهني سوالونه دي چې موږ به حل لاره پیدا کړو د لمانځه په وخت کې په هر دوه کې چې ویل کېږي څوک لاسونه غاړو ته پورته کوي څوک سینې ته پورته کوي زه خو نه وم نڅېدلی اصلا نه ستاسو مګر همدلته نه دا شی ستاسو مطابق کېږي ما شهادت د اتحیات شریف په وخت کې شهادت ورته ما نه پورته کړم اما دلته مې لیدل چې خوراوله چې پورته کړم یعنې دا هغه څه دي چې ما خپله لیدلي داسې نه چې بل چا ماته ویلي دا ټول تاسو ماشوم دې داسې وکړئ تاسو ورور دې داسې وکړئ یا د معلومات د دین په اړه باندې ضرور دی که نه دی دا هغه پوښتنې دي چې موږ خپل ځان سره باید حل کړو کور کې حل کړو سره کوي حل دا ټول ستونزې دي ټولې ستونزې دي